په سټیج ناست د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبایي کابینې زما محترم غړي او په سټیج ناست د پیښور محترم ارګنایزر صاحب او د هغې د کمیټۍ ملګري، ما ته مخامخ ناست درنو پښتنو، سپینګیرو مشرانو، همزولو وروڼو، ګلالو بچو، د ټولو ناول خو زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو نن په کومه مینه، په کوم محبت، په کومه جذبه راوتي او ورسره ارباب صاحب ته، ثاقب خان ته او د ټولو مشرانو ته مبارکي ورکوم په دې کامیاب کنونشن باندې. ګرانو وروڼو، که موږ نظر واچو نو نن په ټوله پښتونخوا کې کو هغه غر دی او کو سمه ده، الحمدلله واحد عوامي نیشنل پارټي ده چې په تنظیمي توګه د امیدوارانو په توګه په ټوله صوبه کې په میدان د الیکشن تیاری په هر شکل الحمدلله د عوامي نیشنل پارټۍ روان دی. د نورو پارټو له هیڅ پته نه لګي چې څونه پارټۍ دي، د هغې له د الیکشن تړه کېږي یا نه کېږي، نه امیدواران شته، نه حرکت شته. که په میدان ګورو، زه تاسو یقین وکړئ چې زه تقریبا په د ټوله صوبه کې د جلسو د اهتمام چې زموږ د امیدوارانو کړی دی، زه د ټوله صوبه کې وګرځېدم. زه حیدر خان، بابک صاحب، میا صاحب، حالات الحمدلله داسې دي چې پښتون خو پرېږدی چې د پښتونخوا اونې او بوټي م له خیره سره دي، یو سور نښه ده او انشاءالله دا اثر به پر روان انتخابات کې غورځوي. ګرانو وروڼو، ګرانو مشرانو، د هغې وجوهات دي. زما په سوچ لومړنۍ وجه خو یې دغه یقین د خپل قام د عوامي نیشنل پارټۍ په ماضي، په حال او په مستقبل چې انشاءالله پښتون قوم ته دا پته ده چې عوامي نیشنل پارټي هیڅ چرې هم د پښتون قوم د حق، د پښتون قوم د وسایل، د پښتون قوم د پہچان نه په یو صورت رسته کېدو واله نه ده. تاسو ګورئ ګرانو وروڼو چې د نن په ماحول کې خلک نظریې خو وړې خبرې دي، دې حد ته ورسېدل چې خلک د کرسو دپاره مور او پلار بدلی. که ضرورت ورته پیښ شو د دې کرسو دپاره کیدی شي چې خپل ایمان بدل کړي. هغه کرسۍ چې خلک ورپسې دي، حیا یې ورپسې پرېښې ده، عزت یې ورپسې پرېښې دی، وقار یې ورپسې پرېښې دی، هر دو لګوي خو چې هغې کرسۍ ته ځان ورسوي. الحمدلله دا هغه کرسۍ دي چې ستاسو مشرانو باچا خان، ولی خان، اسفندیار خان او انشاءالله زه یو ځوان ستاسو په مخ کې دا لوس کوم چې د دغې کرسو لالچیان نه یو. دغې کرسو له به موږ لتې ورکوو چې دا خلک ورپسې ایمانونه بیلي. کو لالچ لرو، د خپل قام لالچ لرو. تاسو پسې به خلک ګرځي مختلف رنګونو کې. څوک به درته وایي چې ووټ راکړې چې زه وزیر اعلی شم، څوک به درته وایي چې ووټ راکړې چې زه وزیر شم، څوک به درنه په یو بانه ووټ غواړي، څوک به درنه په بل بانه ووټ غواړي. پښتنو، دا مې ایمان دی او دا مې یقین دی چې انشاءالله دا د باچا خان بابا او د خدای خدمتګارو هغه د فکر تسلسل دی چې که زه یا زما پارټي نن د پښتنو در ته روانه ده، نن د پښتنو هر کلی هر کوڅې ته روانه ده،
نو انشاءالله د ځان دپاره هیڅ نه غواړو بلکې کچکول ګرځو خیر غواړو نو د خپل قام دپاره غواړو د خپل قام حق غواړو د خپل قام ګټه غواړو خپل وسایل غواړو انشاءالله د هغې نه علاوه یو لالچ نه لرو او دا زه بار بار ځکه دوراوم چې لالچ نه لرو نو انشاءالله داسې سودا به ونه کړو چې ستاسو د حق او ستاسو د وسایلو نه موږ مخ په شا شو. ګرانو وروڼو زه چا پسې خبرې نه کول غواړم. زه نن تش د خپلو حالاتو او د خپل قام د ستونزو نشاندهي کول غواړم. پښتنو وروڼو یاد دې وي چې پښتون قوم من حیث القوم مسلمان دی. دا خبره لکه د انور واضحه ده چې یو قوم چې هغه من حیث القوم مسلمان دی هغه پښتون دی. نو بیا چې یو قوم په ټوله مسلمان دی په دې قام کې د اسلام او د کفر جنگ نشته بلکې دلته د ذاتی فوایدو دپاره د ذاتی لالچونو دپاره د کرسو او د عہدو دپاره د نوکرو او د مزو او د چرچو دپاره خلق مذهب استعمالوي د مذهب په جامه کې ودرېږي او زه ورته کلا ووایم خپل منځ خپل اودس خپل روجه خپل هغه فریضې چې الله پاک وایي چې دا عمل بکې نو تا به پې بخم د بخشش په ځای هغه په قام خرڅوي او کوشش کوي چې په هغې باندې قام دوکه کي ځان نوم د اسلام دی خو د اسلام شاته لالچ د اسلام آباد دی. ګرانو وروڼو په دې خاوره د اسلام او د کفر جنگ نشته. په دې خاوره د پاکستان د وفادارۍ او د پاکستان د بې وفایۍ جنگ نشته. که موږ سوچ وکړو نو موږ ټول پاکستانیان یو بلکې دا پاکستان چې څونه د پنجاب دی دا پاکستان چې څونه د آزاد کشمیر دی دا پاکستان چې څونه د سند دی زما په سوچ دا پاکستان هماغومره د پښتونخوا هم دی او هماغومره د بلوچستان هم دی. موږ ټول د دې ملک دپاره جدوجہد کوو بلکې دا ولرو چې الحمدلله دا باچا خانو دا د هغه نظریه وه چې هغه خپل ټول جدوجہد ډډې ته کېښودو خو چې پاکستان آزاد شو نو وی راځئ چې اوس یې آباد کو تش آزادول نه و. ګرانو وروڼو دلته کو په موږ د کفر فتوې لګي دلته کو موږ باندې د پاکستان د غدارۍ فتوې لګي دلته کو په موږ باندې د هندوستان د روس د امریکې او پته نه لګي د چا د ایجنټۍ فتوې لګي د هغې وجه واحد چې موږ د چا ایجنټو والا نه یو بلکې په دې خوله چې د باچا خان بابا پیروکاري د باچا خان د نظریې او د سوچ او د فکر پیروکاري هغه به د خپل قام د حق خبره کوي. زه د امریکې د حق خبره نه کوم ولې دا پښتون د اسرائیل دی یا د پښتونخوا پښتون د هندوستان دی خو چې نه زه کله د خپل پښتون د حق خبره کوم زه کله د خپل پښتون
د خولې د نوړۍ خبره کوم نو بیا داسې ښکاري چې لکه زه یا هندوستان له لګیم یا امریکې له لګیم یا چېرته روس له لګیم بیا زه د هغې ایجنټي کوم. ګران ورونو موږ نظریې نه دي پرېښې، موږ د مشرانو لارې نه دي پرېښې. هغه د باچا خان بابا هماغه خبره ده چې زما د بچي د قام د بچي د خولې نوړی ده، زما د بچي وسایل دي، زما د قام خاوره ده، زما د بچي خاوره ده. په دې خاوره او په دې وسایلو سل په سل اختیار هم د دې پښتون دی. دا د ولی خان بابا هماغه ناره ده چې کومې موږ او تاسو له راکړې ده چې لکه اوس د ځوانانو زما په مخ کې څرګنده کړه چې خپله خاوره او خپل اختیار نه منو د بل اختیار. دا د ولی خان بابا هماغه نشاندهی ده چې هغه به وایي چې هغه انګریز ته ډېر خو پخوا به دا شملې په چاټو کې کېدې نو ولی خان بابا به دا مثال ورکو وی انګریز په دې ښه دی چې کو د هغې چاټۍ نه کوچ وړي نو شمله ماته پرېږدي او که نه شمله وړي نو کوچ ماته پرېږدي. اوس وی په داسې بلاګانې اورېدلي یو چې شمله او کوچ خو پرېږدی سرې د چاټۍ رانه هر څه خطا کړي دي. دا هماغه د دې خاورې اختیار دی او موږ پښتانه په دې پوهېږو چې زموږ د نن او د سبا قائد زموږ رهبر جناب اسفندیار ولی خان او د هغه ملګرو په 11 ممبرانو په قومي اسمبلۍ کې 11 ممبران څه شیز دی خو د ولی خان بابا انشاءالله هغه چاکوان یو کم چې په هغه وی چې یو ټرک هندوانو له یو چاکو کافي دی. نو دا د اسفندیار خان او د هغه سره شمول 10 امنېګانو 11 امنېګانو د قام له د خاورې له پښتونخوا له بلکې تشې پښتونخوا له نه ټولو وړو قومونو له دا 13 عیني ترمیم په شکل کې د وسایلو اختیار ورکړ. ګرانو وروڼو دغه د وسایلو اختیار خو په عیني طرز موږ ته میلاو شو او پښتنو وکتل چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ دور و چې د هغې نه مخکې په 80 کالو کې په پښتونخوا کې 6 یونیورسټۍ وې. عوامي نیشنل پارټۍ په خپل دور حکومت کې 8 یونیورسټۍ نورې جوړې کړې دي. په پښتونخوا کې 40 کالجونه وو. عوامي نیشنل پارټۍ په خپل دور حکومت کې 40 کالجونه نور جوړ کړي دي. دغسې سکولونه دغسې په دې پینډال کې به استادان ناست دي. ایجوکیشن منسټري عوامي نیشنل پارټي سره وه. الحمدلله عوامي نیشنل پارټۍ د استادانو سټرکچر بدل کو. نن الحمدلله د ښه کورنو خلک غواړي چې هغه د استازي وکړي هغه د په سرکاري سکول کې استادان شي. داسې د بلا شی کارونه کو عوامي نیشنل پارټۍ وکړل دا موږ د کورونو نه یا خپل جایدادونه هم خرڅ نه کړل بلکې ستاسو حق ستاسو وسایل هغه هم ترې راوړل او په د خپل قام او په خپله خاوره مو لګول. بیا موږ ګورو چې څنګه هغه وشو په عوامي نیشنل پارټۍ حملې شروع شوې خودکش دماکې شروع شوې د لیډرانو نه واله تر د ورکرانو پورې. دا د پېښور دا مشران چې تاسو ته مخامخ ناست دي چې دا سپیکر صاحب خوشدل خان چې د سارې به خپل ګاون واچو لا بړو نو په اسمبلۍ کې به د پښتنو نمایندګي وکړه او د اسمبلۍ نه واپس چې به راغی نو بدقسمتي د پښتنو وه خو داسې پښتانه پکې وو
چې ټوپک به په غاړه کو نو د خپل کلي او د علاقې څوکیداري به ټوله شپه کوله. داسې خلک به تر طرح پیدا کې چې هغه بمونو ته ځان نیسي، هغه خودکشو ته ځان نیسي. دلته خو یو صاحب د ډېرو مزو چرچو نه پس پارټي بدله کړه، نوې پارټي جوړه کړه، بے وفایي وکړه چې معلومات هم وکړل نو په یو سیف هاوس کې په تش 4 غنټې تیرې کړې وې. نو په 4 غنټو کې چې خلک ایمانونه بدلوي، دا خلک به ستاسو دپاره څه خبرو کي، دا خلک به ستاسو څه آواز اوچت کي. اور وہ جو کہتے تھے کہ ٹکر کے لوگ مل گئے، وہ جو کہتے تھے کہ ٹکر کے لوگ مل گئے، وہ بیچارے ایک تھپڑ کے رہ گئے. ان کا منہ لال ہوتا ہے، آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کہیں میڈیا پہ انٹرویو کر لیتے ہیں اور پھر پارٹی بھی بدل لیتے ہیں. یہ ہمت صرف اس نظریے میں ہے، یہ ہمت پاچا خان بابا اور خدائی خدمتگاروں کے اس خون میں ہے. اور وہ ہمت یہ ہے کہ اپنی قوم کی خاطر، اس مٹی کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر، یہ سزائے تو کم ہے، ہمارے سینے حاضر ہیں، ہم جان نچاور کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنی قوم اور اپنی مٹی کے بیانیے سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. میں یہ واضح کر دوں اور یہ میں واضح کر چکا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، ہمارے بھائی میڈیا والے بھی کھڑے ہیں، ان کا کام ہے تنقید برائے تنقید. لیکن آپ کی تنقید کو میں موقع دیتا ہوں، آپ کی تنقید برائے تنقید کو میں موقع دیتا ہوں. میں یہ واضح کر دوں کہ 18ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ پاکستان کا خاتمہ ثابت ہوگا. اس دفعہ جو حقوق ہمارے اکابرین نے آئینی طور پہ ہمارے لیے جیت چکے ہیں، اس دفعہ ہم وہ چھوڑنے کو نہیں تیار. ہم 100 سال جدوجہد اسی نظریے پہ کرتے آئے ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی. پہلے 47 سے لے کے ہم نے اپنے حق کی بات نہ کی تاکہ پاکستان چل سکے. پھر 73 کے آئین کے وقت ہم پیچھے ہو گئے تاکہ پاکستان بچ سکے. لیکن اب اگر ہمیں یہی نشانہ ملتا ہے کہ پاکستان کی بچت ہمارے قوم کے بچوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے میں ہے، تو پھر اس دفعہ اس پاکستان کے بچانے کے لیے ہم مزید قربانیاں دینے کو تیار نہیں. پختون قوم تیار ہے تاسو خپل حق گٹل غواړئ، خپل حق خو چاته نور پرې ښودل نه غواړئ. که ستاسو د بچو نوړی سوکړي خپل بچی پہ مړی او ستاسو بچی خدای مکه د لوګي مري، تاسو تپوس کولو لبرا پاسه کو نه برا پاسه. ستاسو حق څه دی؟ زمانه مخکې خبره وشوه دا پښتونخوا خاوره بجلی جوړی، ارزان ترینه بجلی جوړی، 6,000 میگا واٹ بجلی جوړو، سکم په 1 روپے یونٹ خرچه باندې بجلی جوړو. وابډې هډ سټیشن چې دی نو په لاهور کې دی، زما بجلی زی لاهور تا، لاهور نه واپس ما تا 1900 میگا واٹ ملاویږي. زه 6,000 میگا واٹ جوړوم، ما تا ملاویږي 1900. زما ضرورت 3,000 میگا واٹ. زه د خپل ضرورت 2 چند بجلی جوړوم، ما ته د خپل ضرورت نیمه بجلی ملاویږي. اختیار یې چا سره دی؟ لاهور سره دی. نو پښتنو چې د غنمو قات راشي،
تاسو په ایمان ووایئ لاهور اول څه کوي پنجاب څه وکړي اول په تاسو غنم بند کړي چې غنم د پنجاب دي اول به وي پنجاب پوره کوي بیا به نور ملک ته ځي بلکل ټیک ده خو کوم دغه خبره ده نو بیا زما د پښتون بچي دا حق جوړیږي چې دې دې راپاسي او دې دې په پنجاب بجلی بنده کړي ځکه چې بجلی د پښتون ده اول به پښتانه کورونه رڼا کېږي بیا به په نور ملک رڼا کېږي ګرانو وروڼو ملکونه دا زمونږ د دنیا پلکاو مزدوران اماراتو ته تللي دي ابودابي کې څه دي تیل دي او د هغې تیلو د وجې هغه ټول ملک مخ پړوان دی روان دی راشه نور زما په خاوره تیل دي خو زما خاوره ترقي نشي کولی زما په خاوره ګیس دی خو زما خاوره ترقي نشي کولی زما په خاوره یورینیم دی زما خاوره ترقي نشي کولی زما په خاوره کرومایټ نیپرایټ زما خاوره ترقي نشي کولی زما خاوره د خدای مالامال زما وطن د سرو سپینو نه ډک خو زما بچی نار لغړ خپې بلخپې زما لاره کوڅه ویرانه زما کور اجره برباد زما جومات شهید زما د سکول نظام نشته زما د اسپتال نظام نشته زما وطن دغه حال دی مال مشته حال مشته خو خامار پروت دی زما د بچین وړی وړي زما د بچی پکې دغه حال دی نو پښتنو تر کومې پورې به غلې ناست یو تر کومې پورې به اینو چې زما حق به لوړي تر کومې پورې به ځان ته کوو چې زما د بچین وړی به لوړي او زه دغسې ناست یم نو ګرانو وروڼو بیا ایمان به تیرو ایمان به دا تیرو چې موږ د باچا خان پیروکار کوتک ته نشو لاس کولی ټوپک ته نشو لاس کولی کاڼي ته نشو لاس کولی نور څه نشو کولی بلکې د آئین د لارې د خپل حق دپاره جدوجہد کولی شو او پښتنو زه خو انشاءالله هر حد ته تلو ته تیار یم آیا د خپلو بچو د حق دپاره زما لپاره نه د خپلو بچو د حق دپاره تاسو ما سره ودرېدو ته تیار یې که نه یې تاسو دا خپله بجلي ګټل غواړئ او که نه ګټل غواړئ تاسو خپل دا ګیس او تیل خپلول غواړئ که نه یې خپلول غواړئ تاسو د خپلو بچو مستقبل بدلول غواړئ که نه یې بدلول غواړئ تاسو د خپلو بچو مستقبل روښانه کول غواړئ که نه یې غواړئ نو چې غواړئ بیا د دې یو لار ده د دې واحد لار ده نه ملا نه زانی خان نه بل بلکې که خپل قام خپلوي خپل خاوره خپلوي خپل وسایل خپلوي تش اتمنا هر تاریخ چې انتخابي ایمان تیر کې لاټین سره ودرېږي لاټین له اختیار ورکې پښتنو له اختیار ورکې خپل کور له اختیار ورکې دا مې در سره لوز دی چې انشاءالله ستاسو په اختیار به د کرسو سیاست نه کوم انشاءالله ستاسو په اختیار به کرسو ته لکې نه وام بلکې انشاءالله ستاسو په اختیار به هم ستاسو اختیار خپلوم ستاسو د بچو اختیار به خپلوم او تاسو له به یې راوړم زه ګرانو وروڼو په دې تمه او په دې امید چې عوامي نیشنل پارټي د پاکستان د جمهوریت یو مثال دی دا د پرون د یو پارټۍ انتخاب وشو زما په خیال چې دا د پی ایس ایف هلکان زیات تعداد کې ناست دي بلکې زما په خیال چې د میډیا په کنټینر تعداد زیات دی خو پرون د پی ټی آی په انتخابات کې دونه تعداد هم نه او صاحبه اول خو په پاکستان حکومت کې شی سلیکټډ و خو اوس خو په پارټۍ دننه مرسه سلیکټډ شو
خو چې دا ځان ته ډېر هوښیار وایي نو که تاسو خیال کړي د پښتو متل دی هوښیاره مرغۍ وي یا نه ګیرېږي او یا د دواړو خپو نه ګیرېږي نو هغه یو صاحب په یو ټکي لیډر شو یو صاحب په یو ټکي لیډر شو خو د بدقسمتۍ نه دي ته وایم چې همدغه وړګې ستاسو صوباړې او همدغه وړګې ستاسو عمران دا بدقسمتي ده ستاسو چې عمران هم وړ گیا او صوباړ هم وړ گیا دا الله د خیر کې چې الیکشن پورې به جمدیم پاتې شي کنه تاسو ورسره گزاره کوئ ډېر ورته چې راځي ډېر لقې راړقې مه ګورئ جس ډېر ګډوډ دی بل د دغې کرسۍ دپاره هره پارټي وکته دی لکه هغه پیپل پارټي بوټو پیپل پارټي افتاب خان نو بیا زمونږ په وخت کې حکومت کې بیا موږ له راغې پیپل پارټي بوټو نو بیا عمران خان نو د عمران چې ورله څوک کړل خدای شته کو یو لیډر چا سره دونه وکړي دا د عمران چې دې سړي سره څو نه وکړل زما په خیال لیډرشپ په خپل پارټۍ کې به کمو خلکو سره دونه ښېګړې کوي خو دا سړی بیخي ما چې اول مثال ورکړو چې دا د کورسو داسې لالچیان دي چې دې کورسو پسې مور او پلار هم پرېږدي مور او پلار هم ورپسې بدلوي دا خو یو عمران ده چې ورپسې پرېښودو خو د بدقسمتۍ نه عمران دا نه پېژندل عمران چې طاقت کې راته عمده خلک ورله دي راوستل هغه خلک یې راوستل چې د هغې سوچ اس فکر اس ایمان اس پښتو نه وه بلکې هغې د کورسو دپاره ټول عمر یا بوټ پاک کړی دی یا یې سلوټونه کړي دي او چې دغې فوجیانو ورته ویلي دي چې سوټې په سر وتپی هغې سوټې راغشتي دي او په سر یې تپلي نن کو دی جاړي چې دغه خلک دنه روان دی دا احساس پرون ده ته پکارو ګرانو وروڼو ما چې کومه خبره کوله نو عوامي نیشنل پارټي د جمهوریت یو مثال په پښتونخوا کې ګرځي مه هېروئ تاسو ته مخامخ دا دوه کسان چې کوم ستاسو د صوبې اسمبلۍ او د قومي اسمبلۍ امیدواران دي دا تاسو ته د چا نښې دي دغه ما ته مخامخ دا تصویرونه زما د ټول تاریخ چغې وایي مه هېروئ ارباب ایوب جان صاحب مه هېروئ هدایت الله چمکني صاحب دا ستاسو د دې خاورې ستوري وو او انشاءالله ثاقب خان چمکني او ارباب عثمان صاحب به ستاسو د دې خاورې ستوري وي زه د دې ماته ګډو الفاظ معذرت کوم سیاست کې خبرې الحمدلله هغه دي چې سره د دلایلو موږ سره دي او که دلته په میاشتو هم ولاړ یو نو نه زموږ دلایل ختمیږي نه زموږ سیاست ختمیږي او نه زموږ سیاسي مجلس ختمیږي خو د وخت تقاضا دا وایي چې زه د ستاسو د انتظار دا کړی ختمه کم ستاسو ډېر وخت شو تاسو راغلي یې دلته یو وارې بیا زه ارباب صاحب ته زه د پېښور ارګنایزر خوشدل خان او د هغې ارګنایزنګ کمیټۍ ته زه د ثاقب خان او د هغې کورنۍ د ارباب صاحب ارباب عثمان صاحب او د هغې د کورنۍ د خپلو ټولو تنظیمونو چا چې نن په دې کامیاب کنونشن کې خپلې هلې ځلې کړي دي د خپلو ذیلي تنظیمونو د سالارانو صاحبانو زه د پی ایس ایف د ځوانانو زه د ملګري وکیلانو ملګري استادانو ملګري لیکوالانو نور کومانه څوک پاتې کېږي د ټولو شکریه ادا کوم زه په خصوصي توګه د میډیا د ملګرو شکریه ادا کوم او بیا ګرانو وروڼو دا داد ورکې
او لاس وپړقوي خپل د پښتونخوا پولیس لپاره. زه د دې پولیس والا شکریا ادا کوم چې د دې په موجودګۍ زمونږ دا جلسې جرګې کامیابي، بلکې زه به دا غواړم چې مال د نارو جواب راکې چې موږ د خپل ورونو سره د یکجهتۍ دا پیغام هر ځای کې رسوو. پښتونخوا پولیس سم جوش والا ظالمانو هغې ورځ او شپه یو کړې ده، زموږ دپاره ځانونه وجدي، کله دماکې، کله یو شیز، کله بل شیز، او تاسو اواز ورله نشئ راوښکلی. پښتونخوا پولیس، پښتونخوا پولیس، پښتونخوا پولیس. زه ګرانو وروڼو اجازه درنالم په دې شعر وي زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه تل به